ګرمولو لپاره راځي او دلته وایي چې من افغان نیستم من فلان نیستم. وروره که افغان نه یې راسل ته په افغانستان کې شکایت وکړه چې زه افغان نه یم چې تا ته خپل جواب پیدا سي. ته په یورپ کې ناست ته چیغې وږې چې من افغان نیستم. دلته ډیر بهترین قوم په تاجکانو کې موږ ډیر بهترین خلک لرو، موږ په هزارو کې ډیر بهترین خلک لرو، موږ په پښتنو کې په ازبکو کې ډیر بهترین خلک لرو. دا خلک هیڅ کله د افغانستان نمایندګي نشي کولی. دا فقط یو څو ډمان دي. نن ګورې دوی مبارزین وي، سبا چې ګورې په لایفو کې ناست وي وروره ګیمونه کوي له جنکیانو سره. نن ګورې د افغانستان د ناموسو د پنشیریانو غم ورسره وي، سبا چې ګورې دمبورۍ راخیستې ویډیوګانې راوتلي. وسړیه دا ډمان د افغانستان په تمامي ارزښت باندې چې خبرې کوي باور وکړه، دا ډیر غټ عیب ده. خو متاسفانه هر څوک دلته د دې لپاره بازار ګرم کړی دی چې راځه ماته یو 15 کسان ناست دي. هیله کومه دغه د ناموس توهین مه کوئ. پښتون هغه قوم ده هر چاته معلوم ده. په هغه ترکیه کې چې تاسې ویډیوګانې راووتلې او وکیلانو مو ښځې ګډولې، هغه د تاسې لپاره مرګ ده. په الله قسم د تاسې لپاره مرګ ده. خو زه وایي چې پورته ناړې تو کم بیرته هم د ما پر مخ باندې راولېږي. رب العالمین د هدایت ته وکړي. که هدایت نه وي انشاءالله تاسې وټساپونه به ډېر زر بندي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.